الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. زما قدرمنو دا د روزي هغه مسائل دي چې پاغه کې د سړي روزه ماته سي نو صرف پاغه باندې قضا ده، یو روزه به صرف برته نسی، کفاره نشته باندې، یعنی شپږ روزه باندې نسی، صرف یو روزه باندې نسی. دا هغه مسائل دي. هغه کې اوله مسله دا ده چې یو سړی د خوراک یو شی په خوله کې واچي او بیا د خوب ورسي بدسي او بیا چې راکښینی هغه بسلمي ختم شوی د سار وخت وین، د سار وخت داخله دو بعد د راکښینی، نو په دغه سړي باندې چې دی بس صرف یو قضا ده، یو روزه به برته راګرځي، روزه ماته شوه، کفاره نشته، شپږ روزه په د باندې نشته. او دویمه مسله دا ده چې یو سړی په خوله باندې اوبر غړولې، نو هغه اوبه چې دی هغه حلق ته ولاړي او دته روزه می یاد و چې زما روزه ده، مثال او دسه کوي خل چې اوبر غړولې او به حل ته ولاړي او دغه شي نست ولاړي اوبر، نو په دغه حالت کې د خبرم دي چې زما روزه ده، نو د روزه چې دا هغه ماته شو، خو صرف قضا ده، په دې باندې کفاره نشته، بس یو روزه به برته راګرځي. او بیا درېمه مسله ده چې یو سړی داسې شی وخوري چې هغه عام طور خلک نه خوري، د خوراک شی نه وي، نه څوک د خوراک د پاره استعمالي او نه څوک د دوايي د پاره استعمالي، لکه کوشنی ډبره په خله کې واچول تیر کړ، یا وسپینه تیر کړ، یا کاغذ وخړی، یا اوړه وخړل، یا پنبه وخړل، یا داس شی چې عام طور خلک نه استعمالي، د خوراک د پاره څوک نه استعمالي، داغه ته طبيعت سړی نه کیږي چې هغه شی وخوري. دا شی کوي چې د روزي په حالت کې وخړی او داغه سړی چې دی روزه ماته سوا، خو صرف قضا ده، کفاره نشته. او بل مسله دا ده چې یو سړی د خلیص وینراله او هغه وینه چې دا هغه د لاړو سره برته تیر کړ، د روزي په حالت کې تیر کړ، نو اوس کچيري دغه سړی چې دی کچیر دا شوی چې دا وینه تر لاړو زیاته و، د دې سړی روزه چې دا غماته سوا، خو صرف قضا ده، کفاره نشته. او کچیر ته وینه تر لاړو کم و، بیا روزه نه ماتیږي په دې باندې. او بل مسله دا ده چې یو سړی په یې سره خوراک وکي یا یو بو وچلي او دا په یې سره وچلي او بیا دا خیال وکي چې ما خو روزه و نو ما خدا شی خوراک نه وکي یا نو بو وچلي، زما روزه ماته شو، خپل دا فیصله وکړه چې زما روزه ماته شو، حالانکه په دې باندې روزه نه ماتېږي، په یاره سره مخکې دا مسله بیان کړې ده. خدای وایي چې یا روزه ماته شو، خپل دا فیصله وکړه، داغه بعد بیا راولار شو چې روزه خو هغه ماته شو، بس قصدن بل شی په خوړل یا یو بوت شل یا خوراک وکي، نو روزه نور په ماته، نو د دغه سړي باندې بیا صرف قضا ده، کفاره په دې باندې نشته. بل مسله دا ده ک یو سړی الټي واله کوي وکي او د خپل ګمان مطابق دا فیصله وکړه چې زما روزه ماته شو، حالانکه په الټي باندې روزه نه ماتېږي، هغه دوه شروط باندې ماتېدل. اوس دا فیصله وکړه چې زما روزه ماته شو، دغه بعد قصدن بیا راولار شو، بیا خوراک شو، روزه سم ماته، د دغه سړي باندې صرف قضا ده، یو روزه برابرځي، کفاره په دې سړي باندې نشته. ایو سړی دی هغه خوراک کوي، پښتني باندې خوراک کوي، د ګمان دا و چې تر اوسه پورې د سار وخت نه دی داخل شوی، حالانکه هغه چې د معلومات وکړي چې نقشه چې وکړه هغه د مسلمانۍ چې دی هغه ختم شوی دی، د سار په وخت کې خوراک کړی دی، د دغه سړي چې دی روزه ماته شو، صرف قضا ده، په دې باندې کفاره نشته. یو سړی بیا دا ګمان کوي چې تر اوسه پورې چې دی لا روزه مات، ان المر نه دی، المر لیدل دی، د داخل چې المر ولیدي، بس وخت داخل شو د ماښام، بس د خوراک وکي، روزه ماته، حالانکه چې معلومات یې وکړ، نقشه یې وکړه، هغه المر لا نه ولیدلې، د تر مر له د مخه چې دی روزه ماته کړه، نو په دغه سړي باندې صرف قضا ده، کفاره نشته په دې باندې. او یو سړي چې دی هغه د وشک رااله دوايا غشته یا نور دغه وشک رااله، د وشک یو څو ساس کې چې دی هغه تیر، نو په دغه باندې د روزه ماته شو، خو صرف یو قضا ده، کفاره نشته باندې. او دغه یو مسله ډیره مشهور ده، اکثره خلک په غلط فهمي کې دي، یعنی خلک وایي چې د روزي په حالت کې چې یو سړی غسل کوي، یعنی احتلام وسی، یعنی به غسل سړی د روزي په حالت کې چې غسل کوي، نو دی وایي چې دا غرغړه چې کومه ده دا اوس مکوه، بیا چې ماښام دی بیا غسل وکړه، غرغړه مکوه د وبو، بیا چې ماښام دی روزه ماته کړه، دغه بعد بیا وب راواخله، بیا غرغړه باندې وکړه. دا بالکل غلطه خبره ده،
بلکې په روزه په حالت کې په غسل کې چې دی په خله باندې وبور غړول او په پج توبه اچول تر نرم اډی پورې سوال دا فرض دی غړغړه کول چې دی په روزه په حالت کې که بغیر روزي غړغړه کول چې دی دا سنت دی نو د روزه په حالت کې یو سړی غسل کوي نو داغه د پاره دادی شاغه د غړغړه نه کوي خالی په خله باندې دی وبور غړي او په پج دی وبدغه غړغړه دی نه کوي غړغړه د روزه په حالت کې ولې چې هغه بیا حل تزین او روزه ماتیج په دی باندې نو لہذا بیا پرته د ماشام د روزه ماته بعدم غړغړې ضرورت نشته بس په روزه په حالت کې یو سړی غسل کوي نو هغه بیا غړغړه نه کوي بس دغه سړي خالی خله ومنځي خله صفای خله دی وبور غړي او په پج دی وبواچی دغه مسلې چې دی په دې باندې باید چې موږ په دې غلط فهمي کې نشو مبتلا چې د ماشام بعد بیا غړغړه کوي لہذا هغه ضرورت نشته